ورځ د آخرت به اعلان وسی چې تر ټولو مخکې دا فلانکی سړی دا فلانکی کس هغه بوځي جنت ته. تر ټولو مخکې به هغه کس جنت ته الله رب العزت داخل کړي. هغه به څوک وي چې هغه به فراخۍ کې په تنګدستۍ کې یعنی د خوشحالي او د غم د فقر د فاقې او د مالداري په هر حالات کې د الله حمد او شکر کوي، شکر ادا کوي. نو چې کله څه حالت در باندې رالو الحمدلله وایست، ځکه الله لیدونکی دی، الله هر څه ویني او الله هر څه اوري. چې کله ته شکر ادا کې قرآن څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم. الله فرمایي قرآن کریم کې که چیرې تاسې زما شکر ادا کوئ زه د دې په بدل کې نور هم تاسو ته په دې مال دولت کې اضافه کوم، درته نور هم پر کم شي باندې چې تاسو شکر ادا کوئ هغه کې زه نور هم اضافه راولم، نور هم زیاتوالی در کوم په دې کې. ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. که چیرې تاسو زما نه شکرې وکړئ نو زما عذاب چې دی هغه ډېر سخت دی. هیڅکله د الله نه شکرې مه کوئ، هر وخت پر خپل حال باندې الحمدلله وایست. که چیرې تاسو ناشکري وکړئ هم دې باندې الله ناراضه کېږي، خو ستاسې نقصان په دې باندې پوره کېږي نه.